زمانه د میاوالی ډسټریکټ نه مطلب دا راغلی د دلته بیګو خیل ته بالکل موږ هر کله ورته وایو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ګرانو غرونو ټولو مشرانو کشرانو او ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تاسو ته یو څو شعرونه پیش کوم چې دا د کتاب کې لیکلي دي. پاک رب ورکړه خپل هدایت خپل پاک رب ورکړه خپل هدایت خپل د انسان نه د هر شوی حقیقت خپل ډیر شبای داستم واه واه ډیر شوا پاک رب ورکړه خپل هدایت خپل د انسان نه د هر شوی حقیقت خپل او معرفت به د خدای څرنګه حاصل کړي معرفت به د خدای څرنګه حاصل معرفت به د خدای څرنګه حاصل کړي چې تر څو یې کړی نه وي معرفت خپل معرفت به د خدای څرنګه حاصل کړي چې تر څو یې کړی نه وي معرفت خپل او د حق لار کې تکلیفونه خامخا وي. بېشکه د حق لار کې تکلیفونه خامخا وي ډېر د حق لار کې تکلیفونه خامخا وي نر هغه دی چې قایم ساتي همت خپل ډېر آواز د حق لار کې تکلیفونه خامخا وي نر هغه دی چې قایم ساتي همت خپل او څوک چې زړه کې کړي د چا د پاره بد سوچ څوک چې زړه کې کړي د چا د پاره بد سوچ خدای یې خپل کړي یخته په مصیبت خپل ډېر او نور زمان بیداره دا فانی دنیا ده نور زمان بیداره دا فانی دنیا ده رب رضی کړه چې پتا وکړي رحمت خپل ډېر ښه پیدا سم یو څو شعرونه د هلکانو زنکیو پر درته ښه پوهېږم چې د مینې انجام ګران دی ښه پوهېږم چې د مینې انجام ګران دی خو مجبور یم د صبر انکام ګران دی ښه پوهېږم چې د مینې انجام ګران دی خو مجبور یم د صبر انکام ګران دی او یو صحت مې بې له یاره نه تېرېږي د خپل ځان نه په ما هغه ګلفام ګران دی یو صحت مې بې له یاره نه تېرېږي د خپل ځان نه په ما هغه ګلفام ګران دی او نور زمان بیداره مینه چې کوي څوک بېقرار به وي مینو آرام ګران دی. یو غزل مخ په پلو کې راننغاړې ولې مخ په پلو کې راننغاړې ولې پس خفه رانه لاړې ولې مخ په پلو کې راننغاړې ولې پس خفه رانه لاړې ولې او تل به خندل یې چې مین یې کړمه اوس راته وایي چې ما غواړې ولې تل به خندل یې چې مین یې کړمه اوس راته وایي چې ما غواړې رانه لاړې ولې او رباره چېرته ده لیده نشي نن د ښار کوڅې ښکاري ویجاړې ولې رانه لاړې ولې او په ژوندانه کې خو نږدې نه راتلې نن مې په قبر باندې جاړې ژوندانه کې خو نږدې نه راتلې نن مې په قبر باندې جاړې ولې او ما نور زمان بیدار ته تا نه سوا ښکاري د کلي کوڅې شاړې ولې لاندې کاغذ والی وایي